سلامونه بیا هم په خیر راغلی. د جرمني ژبې زده کړه، د جرمني ژبې د تورو لیک لوست. د جرمني ژبې توري څنګه لیکل کېږي؟ دا برخه د هغه چا دپاره ډېره مهمه ده چې لاتیني توري نوي زده کوي. د دې لپاره چې وکولی شي توري سم نوشته کړي او کتابچه به هم تاسو سره وي، نو کولی شئ ما سره دا یو ځای نوشته کړئ. خپلې کتابچې خلاصې کړئ، هغې کتابچې که دلته موږ کاروو هغې کتابچې لرئ ښکته کړئ، که نه لرئ نورماله کتابچې هم کولی شئ ترې ګټه واخلئ. دا غټ توری ده او دا هم وړوکی توری. که هغې کتابچه لرئ نو هغې کې واضحه لیکل سوي دي چې دا توري څنګه لیکل کېږي او دا توری څنګه لیکل کېږي. تلفظونه هېڅ فرق نه کوي، یا ویلو کې هېڅ کوم فرق نشته، یوازې نوشتې کې. آ ډېر چې کارېږي هغه دغه درې واړه خطونه دي. دا غټه آ ده، دا هم وړه آ. وړه آ یا واړه توري معمولاً په دې دواړو خطونو کې نوشته کېږي او غټ توري چې دي چې هغه غټ توري په دې درې واړو خطونو کې نوشته کېږي. ته دې ځای نه ته دې ځای. آ آ بې بې وړوکی بې او دا هم غټ بې. بې بې اول به دا خط داسې راکش کړئ، ورسره به غټه بې چې کله لیکئ دا پورتنی سر یې وړوکی ده او لاندنی دا خېټه یې که ووایو دا غټه ده. دا هم بې وړوکی بې.